ऊपर करो ना। ओए क्या ये क्या ये क्या दूसरे हाथ पीछे। السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زم تاسو سره تاسو ملګری احسان الله. ملګرو تاسو به دغه ویډیو کتلی د زیشان او دغه یوه جینۍ ده. ملګرو زیشان او هغه چې دی په ټیک ټاک باندې لایو راغلی دی او په لایو کې چې دی نو زیشان چېرته دی نو بیخي هغه دو نمبر خبرې کوي او هغه باندې هغه پنشمنټ چې دی هغه کوي هغه سزا کوي. نو ملګرو زه تاسو دغه خویندو ته وایم هغه وروریانو ته وایم چې هغه کوم په ټیک ټاک باندې راځي په ټیک ټاک باندې دغه غلطې ویډیو کوي په ټیک ټاک باندې دغه کنځلې کوي یاره دې نه قلار شي. تاسو وګورئ که نه دا هغه زیشانو چې کوم به د پی ټي آی پین او د عمران خان سپورټرو خو نن هغه زیشان چې دی نو هغه هم هغې کارونو ته راغلی چې کوم نه غوښتلو زه د زیشان ډېر زیات فین وم چې یاره د هغه نه به ما زده کړه کول هغه به مونږ کتلو خو ملګرو تاسو د هغه د ویډیو ته وګورئ تاسو ته په سکرین باندې دغه پکچر هم ښکاري چې یاره زیشان هم هغه فحاشي خوره کړه زیشان چې دی هم هغه دو نمبر ویډیوګانې سټارټ کړې. ملګرو دغه یو پنجابۍ جینۍ ده پته نه لګي چې جینۍ ده کو څه شی دی. ملګرو یو لرګي به د خپو کې رانیولی دی او زیشان ورته وایي یاره دغې سامان له چې دی نه وایي دغه ور وجنګوه. نو ملګرو ډېر افسوس راشي ماله چې یاره زما دغه شانتې پښتانه او دغه شانتې کارونه کوي نو والله مونږ ته شرم پکار دی. زمونږ ملک به څه ښه شي زمونږ پښتون به څه ښه شي چې یاره زمونږ پښتانه چې دي اوس هم د دغه دو نمبر ویډیوګانې کوي. زه هغې ټولو ملګرو ته وایم چې کوم په ټیک ټاک باندې ویډیو کوي چې یاره تاسو د ټیک ټاک نه د لایو نه بغیر هم ویډیو چې دی نو پیسې ګټلی شئ. تاسو چې دی نو په یو پټ مخ هم په یو پرده کې هم تاسو د ټیک ټاک نه پیسې ګټلی شئ. ټیک ټاک والا هم وایي چې یاره ته یو کاپي رایټ کنټینټ اپلوډ کوه موږ به تاسو له پیسې درکوو په یو ایس سی اکاونټ باندې. خو نن سبا ډېر ملګري داسې دي چې یاره په ټیک ټاک باندې راشي یو بل ته دغه شرطونه کېږدي او دغه ګیمونه کېږدي ملګرو چې په هغې کې هغه خپل عزت چې دی ټول لیلام کړي هغه خپل عزت چې دی نو ټول ختم کړي. ډېر زیات خفه شوم چې یاره د دوی دغه ویډیو مې وکتله په ټیک ټاک باندې د زیشان او د دغې پنجابۍ جینۍ چې یاره زیشان ورته کمې خبرې کوي او هغې ورته شا کړی ده. ملګرو ډېر زیات خفه شوم. نو زما هغې خویندو ته هغې میندو ته زما دغه ریکویسټ دی دغه زما پیغام دی او زما دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې هغوی له ورسي چې یاره په ټیک ټاک دا لایو چې دی نو مه راځئ د ټیک ټاک نه ځان وساتئ. تاسو ته ما بار بار ویلو چې یاره د ټیک ټاک باندې لایو مه راځئ د ټیک ټاک نه ځان وساتئ. سبا ملګرو تاسو نن دغه کار کوئ سبا به کیدای شي تاسو ټول لغړ لوځئ نو څوک بدنامېږي هم زمونږ دغه پښتون بدنامېږي. ملګرو تاسو دغه انګریزان وګورئ تاسو هغه پنجابیان وګورئ تاسو هغه هندوان وګورئ چې یاره هغوی دغه شان ویډیوګانې نه کوي کوم چې نن سبا زمونږ پښتانه کوي. نو ډېر افسوس پکار دی چې یاره مونږ او تاسو دا دماغ ولې داسې نیګیټیو دی مونږ د دې په ځای پازیټیو میسج ولې نه ورکوو چې یاره چا له دې پیدا وشي یو اسلامیک ټاپک وچېړو داسې په بل داسې یو غریب سره مرسته وکړو. نو ملګرو ټیک ټاک د نه پیسې ګټل په هره طریقه باندې کېږي یوازې دا نه چې یاره تاسو لایو راشئ تاسو ځان بربنډ کړئ او تاسو خپل ځان چې دی په سوشل میډیا باندې خپل عزت لیلام کړئ. نو ملګرو دغه زما یو ورکوټې غونته ویډیو ده په ویډیو کې څه مسټیک شوي بخښنه غواړم مال اجازت هم راکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. करो दूसरा हाथ पीछे करो नहीं नहीं दूसरा पीछे से भी डंडा पकड़ो हाँ हिलाओ अभी हिलाओ सामान के साथ हिलाओ सामान से लगाओ नीचे वाला मुंह को लगाओ यार क्या कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं यार ये तो नीचे वो खाली जगह पर लगा रहे सामान से लगाओ उसके बच्चे सामान को खारिश है तुम्हारा फूल लगाओ बस कर आ जाओ उसके बच्चे फिर किसी को